طالبانو دلته دوه خبرې دي. دغه شین چې موږ ته ښکاري اسمان ده او که بل شی، همدغه اسمان ده او که اسمان موږ ته نه معلومیږي. په دې کې دوه خبرې دي. طالبانو علما د علم فلک علما وی اصل کې قانون و عادت دا ده چې کته د مونږه دا مځکه چې دا رڼا ده او نور ده، پورته فضا تیاره ده. کله چې د مونږ سترګې نفوذ وکړي په رڼا کې، په نورونو رڼاو کې نفوذ وکړي، اخر داسې حالت ته ورسیږي چې نور د مونږ سترګې نفوذ او رڼا ادراک نه کوي، پورته تیاره ده پې، هغه رنګ مونږ ته منعکس شین ښکاریږي. دغه شین رنګ چې ده دا دوی وی علما د علم فلک دا اسمان نه ده، دا د اسمان ذاتی رنګ نه ده. دا شین کیدای سي د اسمان رنګ بل رقم تی، مونږ ته پته نشته ده، خو پورته فضا تیاره ده. نو چې تیاره سوله د مونږ د مځکه رڼا سوه، مونږ چې پورته ورګورو سترګې مو زی دومره اندازه پورې مزل کوي چې نور تیاره راځي، سترګې مو ادراک نه کوي، بیرته مونږ ته انعکاس د چا راځي؟ د شینوالي راځي. دا شینوالی د اسمان رنګ نه ده. دا د علما د علم فلک رایه ده. د یوه ډېره ښه خبر کوي، خبرې ته تاسې غوږ ونیسئ طالبانو. اصل کې علما په دې بحث کوي دا مخه چې د څه شي نیسي، رنګ یې نیسي، رنګونه طالبانو څوک نیسي. که دغه طالب د کالیو رنګ نه درلودلی، د ده کالی که اغوستی وی بدن یې ترې ښکارېد، خو د ده بدن چې نه ښکارېږي، مانع څه شی ده طالبانو؟ رنګ. دا یوه ډېره علمي مسله ده، ټوله نه کوم ځکه نن ډېرې زیاتې خبرې دي طالبانو او ورختام یی. طالبانو مسئله داسې ده، رنګ څه ده؟ رنګ مانع ده. که دا رنګ نه وی، دا سپین او د دیوال رنګ نه وی او د خښتې رنګ نه وی، له دې دیوال نه به ایخوا ته څوک ښکارېده؟ مانع څوک ده؟ شیشه څه ده؟ رنګ لري شیشه؟ نه. ایخوا ته سړی تیر ښکاري که نه؟ رنګ یې که. نو مانع څوک ده؟ رنګ ده طالبانو. اوس ته یو سور رنګ راواخله، خو داسې سور رنګ راواخله چې شفاف وي، ډېر تیز نه وي. داسې یعنی دا شیشه څه ده طالبانو؟ دا سره رنګ باندې رنګ که، خو شفافه، چې نه ایخوا ته جی تر ښکاره سي، او ایخوا ته چې د شیشې هغه پټی شنه شفتله پکې وکړي یا غنم، بیا چې ته ور وګورې تا ته څه رقم ښکاري؟ نه. چا ویلې تور؟ آفرین. توروالي نه لږ را دې خوا ته تقریبا تور ته ور نږدې ښکارېږي. د شیشې ته کم رنګ ورکه؟ سور رنګ، شفاف. باندې طرف ته اخضر، یعنی هلته یو شین فرش واچوه، یا مثلا شنې شفتلې ته ورګوره پټي ته، هغه تا ته څه رقم ښکاري؟ تور غوندې. دلته د سور او د شنه په مابین کې یو رنګ را پیدا کیږي، خالص تور نه ده طالبانو، توروالي نه لږ را دې خواته ده. سو که نه سو؟ نو چې ته داسې پورته فضا ته ګورې، پاس طرف نه تیاره ده، دې طرف نه و رڼا ده، سترګې نور نفوذ نه کوي، بیرته مونږ ته رنګ منعکس کوي. څوک؟ د شفتلې رنګ څه رقم ته و؟ اصل کې مونږ ته ښکاري څه رقم ته؟ توربخونی غوندې. نو دا د لمر د اسمان ریښتونی رنګ نه ده، دغه دا شینوالی. دا د علماو د علم فلک رایه ده. او علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله وی چې بعضې احادیثو کې خو داسې راغلي دي چې همدا شینوالی د رنګ ښیي، ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء، یا بعضې نورو احادیثو نه معلومیږي. دی وی علما د علم اثر
یعنی د حدیث علما وایي چې دا شینوالی د اسمان رنګ ده. نو تحقیق یې ډېر کړی ده، د علماو د علم فلک خبرې هم کړې او د علماو د علم حدیث خبرې هم کړې. اخري خبر دې ته راوستلې طالبانو چې که چېرته د احادیث صحیح سي نو بیا دا د اسمان رنګ ده، که احادیث صحیح نه سي بیا د علماو د علم فلک خبره هم ډېره خوندوره ده طالبانو. یا د احادیثو کې دې ته د شینوالي خو اوس خو شین ښکاري د دې په خاطر ورته ویل سوی، که نه کومه خبر چې علما د علم فلک کوي دا هم ډېره خوندوره علمي خبر ده طالبانو چې دا د اسمان ریښتونه یې څوک نه ده. پورته فضا ده او ډېره غټه فضا ده، توره تیاره ده، نو دلته رڼا ده، دا څوک ښکارېږي؟ بیا د شپې څه رقم ته ښکاري موږ ته اسمان؟ تور ښکارېږي که نه؟ بیا شین موږ ته نه ښکارېږي، د ورځې شین ښکارېږي. نو خو نو طالبانو دا یو ښه علمي بحث ده. یو ورځ یو ملا سره ناست وم، ما ته ویلي وي د پلانکي مجاهد پلار ته وی ورغلی یم، زوی مجاهد و شهید سوی وي، زه ورغلی یم ورسره کېناستم، پلار یې وی معلم و کافر غوندې وي. میل ولې کافر و؟ ویلي چې د اسمان رنګ چې ده دا شین ده، د اسمان رنګ نه ده. دا داسې خبر دی میل دا خو د مونږ کتابونو کې شته که نه؟ نه ملا صاحب ولې ورته د کفر خبره کوي؟ علت دا ده چې مونږ چا رانیولي یو ناعلمۍ، د بېعلمۍ په بحر کې غوپې وهو، ځکه دا کفر خو د بېعلمۍ نه راځي. تاسې تر اوسه د ما نه د چا د کفر خبره اورېدلې چې ترجمه مو شروع کړې؟ او چې طالبانو علم یې دومره کوي بس بیا د کفر ټاپې ډېرې جب کې لري او د وابیتو د دې ټاپې ټولې جب کې اچولي. نو الله مو د کفر له ټاپو نه وساته. هو الذي مد البحر، الله هغه ذات چې اوږده کړې د مځکه، وجعل فيها رواسي. روح الماني زه به لنډ لنډې خبرې نن کوم طالبانو. روح الماني وایي مځکه کره ده. مځکه څوک ده؟ کره ده. بعضې علما وایي که مځکه کره وایي نو هلته الله وایي مد ده، اوږده کړې ده، سړي قرآنو سره ټکار کېده. روح الماني وایي مازغه دې خراب دي، دومره غټه کره ده، دومره غټه کره ده چې سره له کروالي بیا څوک هم سته پکې، امتداد هم سته پکې. بلکل دا ثابته ده طالبانو چې مځکه کره ده، چې ګورئ ځان نه خوپاشان جوړ نه کوي. نن عصر کې د مځکې د کرویت نه ناپیین نه سئ. همدغه نن سبق کې طالبانو د اسلامي امت لوی محسن، کاش کې علما د ده په نقش قدم تللي وي. علامه امام فخر الدین الرازي رحمه الله هغه په خپل کتاب کې تفسیر امام رازي تفسیر الکبیر کې هلته په دې بحث کړی چې مځکه کره ده. د مځکې د کرویت دپاره علما ډېر دلایل ذکر کوي. یو ورځ ما ته ملا ویلي وي زه یې نه منم، میل ویده څه چې نه مني مه یې منه. دا اوس طالبانو خلک روزي پوښتنه کوي. دنیا کې داسې مملکتونه دا اوس ته طالبانو چې هلته شپه ده، داسې مملکتونه دي چې هلته ورځ ده، داسې مملکتونه دي چې د شفق قصه خو مې درته کړې وه که نه، ناظورة الحق. نو طالبانو ځان نه به خو دنیا ته خلک وختل، نن پته ورته لګېږي د مځکې د کرویت هغه ورته معلومیږي. ما مخکې درته ویلي ول دا هغه سپوږمۍ څه ده چې ما مخکې درته یو ورځ دوربین کې کتل، دا غټ دوربین کې هم دوی دپاره جوړ، دا سپوږمۍ داسې تاویږي طالبانو، داسې موږ ته سترګو کې داسې ښکارېږي چې بس ټیکلی غوندې ګرده ډوډۍ غوندې راوختله، داسې نه ده، داسې دواړه حرکته کوي، سم ښکاري بالمشاهده، هم انتقالي حرکت کوي، هم داسې لکه توپ داسې تاویږي.